سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. داسي یو عمل کوي را سره چې په ځان باندې به خبر نه یو، اما لګیا به وي د کفارو د مفادو لپاره. داسې یو یرغلې کړی ده په ځوانانو باندې چې ځوان به خبر نه وي، دی له ځان سره ملحد کړی وي. داسې یرغلې کړی ده چې ځوان به په دې باندې خبر نه وي، خدای به یې له اسلام له دایرې نه ویستلی وي. دا فکري یرغل ده. د فکري یرغل تاریخ که موږ وګورو، د آدم علیه السلام له زمانې نه تر نن زمانې پورې دا چلیږي. آدم علیه السلام کله چې الله تعالی پیدا که، بیا چې الله تعالی امر وکړو ملائکو ته چې تاسو دته سجده وکوئ، له هغې نه وروسته الله عزت ورکه، علم الله ورکه، الله جنت ته داخل که. په سبب د آدم علیه السلام باندې ابلیس لعین مردود وګرځېده. بس له همغه وخت نه دا مقابله شروع شوه. کله به یې ورته په دروغو باندې قسمونه خوړل، کله به یې ورته ځان خواخوږی معرفي کوو چې زه خو د تا خواخوږی یم، کله یوه حله او کله بله حله او بهانه به یې ورته جوړوله، تر دې پورې چې آدم علیه السلام یې له جنت نه راوویست. آدم علیه السلام یې له جنت نه راوویست. دا فکري جګړه د هغه وخت نه را شروع سوې ده تر زمانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کله چې مسلمانان په زیاتېدو باندې سول، کله چې نبوت دا فراخه وګرځېده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کفار وویلې چې راځئ بل رقم مقابله شروع کړو. کله چې دی قرآن وایي خلکو ته، موږ به په دې کې لغو کوو، شور و شغب به کوو، چټیات به وایو او قصې به کوو، خلک به دې موږ طرف ته راځي. لکه نضر ابن حارث ته دا وظیفه ورسپارل سوې وه. الله تعالی په قرآن کې د دې بیان کوي چې تاسې دا قرآن مه اورئ، والغو فی، تاسې څه کوئ؟ شور کوئ، شغب کوئ، لغو کارونه کوئ چې دې قرآن ته څوک څه ونه نیسي، غوږونه نیسي. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير